په الوتکه کې به مو د مسافرو د توکو یا د شیانو پاتې کېدو په اړه اورېدلي وي، خو د انسان زړه پاتې کېدو په اړه مو نه وي اورېدلي. سلامونه او نیکې هیلې. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي درسره سبسکرایب او سره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. هغه الوتکه څو ساعته وروسته بیرته ستنه شوه چې د انسان زړه پکې پاتې شوی و. په الوتکه کې به مو د مسافرو د اړوند بېلابېلو توکو پاتې کېدو کیسې مو ښایي ډېرې اورېدلې وي، خو یوه بېسارې پېښه چې د امریکا یوه الوتکه د انسان زړه پاتې کېدو خبر ډېرو ته د حیرانۍ لامل شو. د ساوث ویسټ ایرلاین دغه الوتکه له سیاټل سیمې ډالاس ته په لار وه چې له الوت څو ساعته وروسته بیرته سیاټل هوایي ډګر ته وبلل شوه. سبب یې همدا و چې په دغه الوتکه کې د یو انسان زړه پاتې و چې له کالیفورنیا ایالته یو روغتون ته لیږدوه. پروګرام داسې و چې باید دغه زړه په راتلونکي کې د استعمال لپاره یو رګ ترمیم شي، خو په هوایي ډګر کې د الوتکې تشولو پر مهال دغه زړه له ټولو هیر شوی و او تر هغه وخته ورته پام نه و اوښتی چې الوتکه څو ساعته بیرته والوته. دغه زړه د کوم ځانګړي ناروغ لپاره نه لیږدول کېده. د دغې پیښې خبرونه چې د یکشنبې په ورځ شوي وو رسنیو کې د پنجشنبې په ورځ خپاره شول. د الوتکې مسافر وایي دوی حیران پاتې شول چې پیلوټ د دغه بار او بیرته ګرځېدو په تړاو ورته وویل. ویل کېږي یو شمېر مسافرو پر خپلو موبایلونو ټلیفونونو کې د یو انسان زړه پایښت په تړاو د معلوماتو لټون پیل کړ چې بل انسان ته پیوند کېږي، چې ماهرین یې د 4 او 6 ساعتونو ترمنځ بولي. د دغې الوتکې په اړه ویل کېږي چې تر 3 ساعتونو پورې هوا کې وه. د الوتکې له سپرلو یو ډاکټر چې د زړه لیږد کې یې برخه نه درلوده سیاټل ټایمز ته وویل دغه پیښه د سخت غفلت له امله شوې ده. د ورځپاڼې په رپورټ کې ویل شوي د سیاټل ته د الوتکې له ستنېدو وروسته دغه زړه د بدن غړو بسپنې مرکز ته ولېږدول شو او ویل کېږي چې ټاکلي وخت کې دننه د بدن غړو خوندي ساتلو مرکز ته ولېږدول شو. دا هم زموږ نننی مطلب و. د ویډیو په اړه مو خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو درسره لایک او شیر کړئ.